سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو پرته نه وي. زه مسیح الارزمان نن یو ځل بیا د الستراتور CC 2022 کوم ورژن چې موږ راپیل کړو د هغو له 9 جلسې سره ستاسو په خدمت کې یم. نو په تېره جلسه کې موږ د پین مربوط ځینې اپشنونه چې وو هغه مو ویلې اما په ابتدایي بڼه باندې. په نننۍ جلسه کې چې 9مه جلسه ده غواړم تاسو ته یو لوګو ډیزاین کړم. سمه ده؟ اما هغه لوګو به موږ د فین او همدغه ډول د شیپ بلډر او سمیت کوم چې ټولونه دي د دو په ذریعه باندې ډیزاین کیو. یعنی په نننۍ کومه جلسه چې ده په دو کې به موږ یوه کلي مکمله یوه لوګو ډیزاین کیو. اما لوګو چې کله موږ ته راځي هغه دوه حالتونه لري. یو خو دا ده چې مشتری موږ ترکیبي مثلا یوه نمونه چې په دغو نمونه باندې زه لوګو غواړم، یعنی د مخکې څخه هغو په یوه کتابچه یا کاغذ باندې رسم کړي وي او تا ته یې راوړي چې دغه ډول لوګو زه غواړم ده. نو په دغه ډول هم موږ هغه لوګو جوړولی شو. اما دوم قدم کې که چېرته تاسو ته لوګو راشي مثلا هغه تا ته وي چې ما ته یوه لوګو جوړه کړه، نو هغه بیا ځان ته مسله ده چې په هغو باندې موږ بیا ځان ته غږېږو. نو په همدغو جلسه کې چې 9مه جلسه ده په دو کې موږ یوه لوګو جوړوو چې د همدغو تېر شوي درس مربوط به وي. همدغه ډول شیپ بلډر شی دی او موږ کوم ځای کې له شیپ بلډر څخه استفاده کوو او همدغه ډول کوم سموت اپشن چې دی د هغو نه په کومو ځایو کې موږ استفاده کړلی شو. نو دغه نننۍ جلسه د تاسو لپاره ډېره مهمه ده ځکه موږ غواړو یو مکمله لوګو په دې کې ډیزاین کړو. نو له موږ سره اوسئ تر څو پورې مخ ته تګ وکړو. قدرمندو لیدونکو یو ځل بیا سکرین ته ښه راغلاست درته وایم. نو مخکې له دې نه چې موږ په دې زده کړه باندې پیل وکړو، که چېرته تاسو د موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ غواړو تر څو پورې د کمپیوټر ساینس کوم کورسونه چې دي هغه په مکمل ډول سره د 0 نه تر 100 یا هم په مکمل او کمپلیټ ډول سره تدریس کړو. سمه ده؟ نو تاسو باید دغه چانس له لاسه ورنکړئ. راځو په نننۍ جلسه باندې پیل کوو. نو نن 9مه جلسه ده د الستراتور د کورس. په نننۍ جلسه کې وګورئ په اوکې نو موږ ټایټل یو څه اشتباه لیکلی دی. سمه ده؟ دا به زه چینج کړم ته ځکه د موږ نن 9مه جلسه ده. سمه ده؟ نو راځو وګورئ د 9مې جلسې دپاره موږ مخکې جلسه کې پین ویلی وه. سمه ده؟ په پین باندې موږ کار کړی وه. نو نن غواړم دغو پین یو څه تطبیقات موږ وکړو ځکه پین په الستراتور کې تر ټولو نه مشکل او ستونزمن کار چې دی هغه د پین کارول دی. سمه ده؟ نو کوشش وکئ تمرین وکئ تر څو پورې تاسو د پین له کارولو سره عادت شئ، یو ډول ساده والی ورسره پیدا کړئ. سمه ده؟ ځکه اکثرو ته د پین کارول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ به دغه کومې لوګوې چې تاسو ګورئ دلته لوګوګانې دي غواړو چې دغه ډیزاین کو د پین په ذریعه باندې. سمه ده؟ نو لوګوګانې تر دې نه ډېرې ښکلې ښکلې نورې لوګوګانې هم شته، خو په هغو کې ځینې نورو یعنې په هغو کې موږ هغه درسونه نه دي ویلي چې موږ نه غواړو چې درس یو ډول داسې حالت ته بوځو چې تاسو په هغو باندې پوه نه شئ، ځکه موږ غواړو قدم په قدم لاړ شو. هغه څه چې موږ ویلي د پین څخه په استفادې به موږ دغه لوګوګانې کومې چې دي ډیزاین کوو به. سمه ده؟ نو کیدای شي په دو کې کومه یوه لوګو پاتې هم شي ځکه که موږ ډېر وخت د لوګو ډیزاین ته ورکړو لوګو نه یو څه ډېر وخت نیسي نو تر 2 جلسو به موږ د لوګو ډیزاین نه ډېروو. سمه ده؟ نو که چېرته تر 2 جلسو ډېرېدله نو موږ مجبور یو چې بیا ځینې لوګوې پرېږدو. سمه ده؟ نو هغه به تاسو ته بیا کارخانګي درکړو او وروسته تاسو کولی شئ د موږ سره په ګروپ کې هم شیر کړئ تر څو پورې د تاسو کار نور د تاسو کوم انصنفیان چې دي هغه هم وګوري. سمه ده؟ نو راځو پیل کوو. مخکې مې هم درته وویلې سمه ده چې موږ د پین څخه د لوګو آیکونونو شیپونو د اکثرا کارونه موږ د پین په ذریعه باندې کولی شو. سمه ده؟ د ټولو نه لومړی وګورئ راځم زه یو نوی پروجیکټ رااخلم. یو لومړی اپشن چې تاسو باید وپېژنئ د ټول بار څخه هغه شیپ بلډر دی چې د شیپ بلډر څخه موږ چیرې استفاده کوو او موږ څنګه کولی شو هغه وکاروو. سمه ده؟ نو زه راځم 2 شیپونه رااخلم. وګورئ سمه ده؟ د مثال په ډول سره لومړی شیپ په دغه ډول رااخلم، شیفت بټن څخه استفاده کړم. سمه ده؟ راځو د دې شیپ یو کاپي اخلو. دغه کوم شیپ چې موږ اوس وایستله د دوی یو کاپي هم زه اخلم. د کاپي لپاره موږ مخکې جلسو کې مو ویلي وو الټ نه استفاده کړو په دغه ډول سره. د شیپ کومه بټن چې ده هغه هم نیسو. سمه ده؟ وګورئ
یو د بل مرکزونه څنګه شول وصل شول د یو مرکز د بل دی د دایرې د څنډې سره وصل شوی دی سمه ده یعنې په دغه ډول موږ دوې دایرې جوړې کړې اما دلته لومړی کار چې موږ باید وکړو د دو فل چې دی هغه باید موږ له منځه یوسو سمه ده په دغه ډول سره وګورئ تر څو پورې هغه کوم سټروک چې دی ته موږ ورکړی دی هغه موږ وکولی شو چې ویې ګورو وګورئ که چېرته اوس زه وغواړم چې د دغو دوو دایرو کې دغه د لمنځ کومه ساحه چې ده د دغو ساحې ته ضرورت لرم یعنې یو کیدای شي صرف دغو ساحې ته ضرورت لرم دغه کومه خوا چې ده او یا هم کیدای شي زه دغو وسط ته ضرورت لرم خو خیر دی موږ په دواړو باندې کار وکړو نو راځمه دو یو کاپي هم رااخلم په دغه ډول سره لومړی غواړم چې په دې باندې کار وکړم نو وګورئ د ټول نه مخکې تاسو به راشئ شیپ بلډر ته کله چې شیپ بلډر ته راغلی که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ټول کوم شیپ چې دی درسه مارچ کړئ یو لیر ترېنه جوړ کړئ نو تاسو به صرف په هغو مربوطو ساحو باندې کلیک وکړئ او خپل ماوس ته به حرکت ورکړئ په دغه ډول سره کله چې دغه ساحه تغییر شوه نو پوه شئ چې د تاسو شیپ کوم چې دی هغه کوم دوه شیپونه چې وو هغه اوس یو شیپ شوی دی سمه ده که چېرته موږ په دو کې رنګ واچوو نو په دغه ډول سره سمه ده په دغه ډول سره اوکې راځو بیا ځلې له دغه شیپ نه بیا یعنې دلته دوه شیپونه دي وګورئ د دونه یو کاپي بیا رااخلم په دغه ډول سره اوس که چېرته موږ وغواړو سمه ده چې د دو دغه ساحه موږ ته ضرورت دی یعنې د مثال په ډول ځینې وخت موږ له پین څخه استفاده نشو کوی سمه ده ځینې وخت موږ له پین څخه استفاده نشو کوی موږ یو دغسې شیپ ته ضرورت لرو چې په کوم ډول وي دغه ډول وي اصلا په پین باندې دغه ډول شیپ جوړول د هغو کسانو لپاره چې دوی لومړي دي یعنې تر اوسه نوي کار که د هغو دپاره یو څه ستونزمن کار دی سمه ده نو راځو بیا شیپ بلډر ته په شیپ بلډر باندې موږ کلیک کړو اوس وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې کومه ساحه حذف کړئ سمه ده اوس که چېرته غواړئ تاسو دغه ساحه حذف کړئ نو تاسو به الټ بټن نیولی وي سمه ده پلاس تاسو به دغه ساحه کلیک کوئ ګورئ هلته کوم د ماوس چې کومه د ماینې سلامه پیدا شوله دغه نمایندګي د دو کوي چې دغه ساحه له منځه ځي سمه ده وګورئ دغه ساحه له منځه لاړه موږ ته دغه ډول شیپ منځته راغله وګورئ ډېر ښکلی سټروک یې له منځه وړم تر څو پورې منظم راشي اوکې وګورئ ډېر په اسانۍ سره موږ ډېر ښکلی شیپ دلته موږ ډیزاین کړلی شو دوهم وګورئ دا کوم شیپ چې دی راځمه مثلا د دغه وسطي کومه ساحه چې ده دو ته زه ضرورت لرم دغه ساحه مثلا دا ډول شیپ زه نشم جوړولی سمه ده په پین باندې یعنې که چېرته تاسو بیا هم په پین باندې کار نشئ کولی تاسو د شیپونو د مرچ کولو څخه استفاده کړلی شئ سمه ده ډېر مهم دی دا مثال په ډول دا ساحه له منځه وړم الټ بټن وګورئ په لومړی کې کوم چې دی هغه پلاس وي کله چې د الټ کې کاږلو سره د تاسو د ماوس سره کوم علامه چې ده هغه ماینس شوله نو تاسو به صرف په شیپ باندې کلیک وکړئ نو په دغه ډول سره به هغه شیپ هم له منځه ولاړ شي تاسو ته به صرف یو مربوطه ساحه پاتې شي کومه چې تاسو د مخکې څخه سلیکټ کړې وه سمه ده سټروک یې له منځه وړم نو وګورئ ډېر په اسانۍ سره موږ وکولی شو چې دلته مختلف شیپونه جوړ کړو سمه ده نو انشاءالله د لوګو په ډیزاین کې به موږ له دغه تخنیک څخه زیاته استفاده کړو کله چې موږ لوګوګانې ډیزاین کولی سمه ده اوکې راځو وګورئ دوم کوم تخنیک چې د ما په نظر مخکې له درس څخه تاسو ته باید وښودل شي هغه د سموت دی سمه ده وګورئ د مثال په ډول سره زه راځمه یو شیپ را اخلم په دغه ډول سره اوکې یو ریکټینګل شیپ منظم مربع وګورئ یو شیپ ما راواخیستله راځمه د ګایډلاینونو څخه استفاده کړم وګورئ په دغه ډول سره نو زه کار یو څه په چټکۍ سره کړم سمه ده وګورئ تر څو پورې موږ وکولی شو کوم لوګوګانې چې موږ ټارګېټ کړي دي هغه ډیزاین کړو ځکه لوګو ډېر مهم دی د لوګو ډیزاین کول سمه ده راځم د شیپ له منځه وړم په دغه ډول سره اوکې یو شیپ زه سلیکټ کوم دغه شیپ زه له منځه وړم راځو پین ته وګورئ پین پی د باندې تاسو صرف کلیک وکړئ دو کوم مرکز چې دی کنټرول ایکس یا وښئ کنټرول زاید تر څو پورې موږ ته بېرته واپس راشي اندو شي سمه ده دو باید تاسو مرکز هم په ګوته کوئ مثلا دای مرکز لري او دایم په دغه ډول سره سمه ده سنټر یې موږ پیدا کړی شو اوس دغه شیپ
له منځه وړم پین ته راځم وګورئ یوه نقطه دلته ټاکم سمه ده دوهمه نقطه دلته ټاکم کله چې موږ دلته کلیک وکړه دغه کوم وسطي نقطه چې ده د باید دغو ځای سره واصل شي سمه ده وګورئ ډېر په منظم ډول سره یعنې داسې هم نه چې دلته دغو بل سنټر سره دغو ځای سره باید څنګه شي واصل شي په دغه ډول اوکې وګورئ ډېر په دقت سره په دغه ډول اوکې سمه ده وګورئ دوم موږ دغه ساحه له منځه وړو وګورئ دلته زه بیا کلیک کړم سمه ده بل کلیک مثلا زه دلته کړم وګورئ اوکې په دغه ډول سره سمه ده خو دغه شیپ چې دی سیمیټریکل شیپ دی سمه ده د ما مطلب دلته څه و وګورئ د مثال په ډول سره دغسې یو څه اشتباه له موږ څخه مثالا وشوله په کوم حالت کې وګورئ سم وګورئ ځینې وخت په شیپ کې یو ډول غیر منظم والی راځي چې موږ هغه د سمت څخه په استفادې هغه موږ حلولی شو سمه ده وګورئ راځو وګورئ سمه ده سموت د ټول نه د مخکې باید تاسو شیپ انتخاب وي بیا وروسته تاسو کولی شئ له سموت څخه استفاده وکړئ که چېرته تاسو سموت څخه استفاده کوئ نو لومړی قدم تاسو د شیپ سلیکټ کول دي سمه ده وګورئ زه غواړم کوم دغه ګاید لاینونه چې دي هغه زه حذف کړه په بښنې سره زه هایډ کول یې غواړم وګورئ دلته زه ګاید لاینونه را پیدا کوم سمه ده اوکې وګورئ کوم ګاید لاینونه چې دي سمه ده هغه زه بند کوم په بښنې سره هایډ سمه ده وګورئ د مثال په ډول سره دلته یو څه مشکل دی موږ شیپ کوم مثلا د شیپ بلډر یو د بل په ذریعه باندې پین په ذریعه باندې موږ دلته مثلا کار وکړه سمه ده وګورئ دا یو څه زه نور هم غیر منظمه وم ډبل کلیک کوم په دغو کارنر باندې په دغه ډول سره وګورئ ډبل کلیک تر څو پورې انتخاب شي اوس تاسو کولی شئ تغییرات وکړئ مثلا وګورئ دلته یو مشکل دی سمه ده دلته مشکل دی نو راځم زه د سموت څخه استفاده کړم وګورئ په دغه ډول سره زه دا منظموم چېرته زه یو څه راځم کومه تاسو به هلته تغییرات وګورئ سمه ده د مثال په ډول دا باید مطابق د دغو شیپ چې کوم نور دی سموت شي سمه ده وګورئ انتخاب کړی مو دی اوکې نو وګورئ څه مشکل دی وګورئ سمه ده نو کله چې موږ دلته کلیک وکړو دا ورو ورو مطابق د دغو کوم پات چې دی د دغو مطابق ځان برابروي سمه ده په دغه ډول سره وګورئ هغه منظم کیږي سمه ده په دغه ډول سره نو هغو لومړني شیپ ته که اوس وګورئ هغو حالت ته وګورئ او اوسني حالت ته وګورئ چې اوس هم نور هم د سمېدو په حالت کې دی نو ډېر تغییرات په تاسو دلته وګورئ کوم ځای کې چې مشکل وه هلته تاسو صرف کلیک وکړئ سمه ده نو د دغو نقطې غوښتل مې تاسو ته یې ښودنه وکړم سمه ده راځو دا بندي وو کوم ګایډونه چې دي صرف او صرف زه ګایډ لاینز بندوم سمه ده نو راځو په لوګو باندې پیل کوو نو وګورئ لوګو دوه حالته لري یو کیدای شي یو مشتری تا ته په کاغذ باندې جوړه کړه د مخکې څخه بیا وروسته تا ته راوړي چې په دغه ډول لوګو ماته جوړه کړه دوهم کیدای شي یو مشتری تا ته راشي تا ته ووایي چې ماته یو لوګو جوړه کړه مثلا ته به د مشتری نه پوښتنه کوې چې کومه برخه کې لوګو غواړې آیا ته غواړې د دوکان دپاره لوګو جوړه کړې آیا ته غواړې آنلاین کاروبار وکړې آیا ته غواړې ویب سایټونه جوړ کړې د څه لپاره ته لوګو غواړې سمه ده نو بیا وروسته موږ دغو کټګورۍ لوګوګانو ته ځو دغو لوګوګانې ګورو هلته کومه یوه چې مشتري خوښه کوه مثلا موږ لوګو کې تغییرات راوړو کاپي کوو یې نه سمه ده په هغو کې تغییرات راوړو یعنې شیپ یې هغو کوم حالت چې دی هغو لوګو ته یې موږ ورته کوو سمه ده خو اوس د مثال په ډول سره موږ ته یو مشتري یوه لوګو راوړي
سمه ده وی موږ ته دغه ډول لوګو ډیزاین کا یا یې جوړه کا یا کېدای شي هغه لوګو د دې څه په موبایل کې وي یا کېدای شي څوک د بل چا لوګو خوښه شوي وي غواړي چې هغه ډول لوګو جوړه کړه د ځان لپاره خو یو څه تغییرات په هغو کې راوړي سمه ده نو موږ به اوس له دې نه استفاده وکړو چې د مثال په ډول سره موږ ته لوګو په کاغذ کې راوړل شوې ده سمه ده نو غواړم دغه ساحه کراپ کم یو بل آرت بورډ هم جوړوم په دغه ډول سره د لوګو دپاره سمه ده نو د آرت بورډونو دپاره ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې آرت بورډونه د څه لپاره کارول کېږي که چېرته مثلا یو شرکت دی غواړي چې مثلا یو صفحه جوړه کړه هغو صفحې ته مثلا څه شی په کار کېږي یو کاور فوټو ورته په کار کېږي سمه ده مثال په ډول دغه کاور فوټو دی بل لوګو ورته په کار کېږي مثال په ډول دغه آرت بورډ د لوګو دپاره دی یو بل آرت بورډ ورته جوړوم مثلا ای د روزمره یا ډیلی پوسټونو دپاره کارول کېږي یعنې د دغو لپاره موږ استفاده د آرت بورډ څخه کولی شو دویمه خبره چېرته موږ په دغه آرت بورډ باندې کلیک وکړو سمه ده او کنټرول صفر ووهي موږ به دغو آرت بورډ ته زوم کړی شو او که چېرته په دغه آرت بورډ باندې کلیک وکړو او کنټرول صفر ووهي موږ به دغه آرت بورډ ته زوم کړی شو سمه ده یا به یا رانږدې شو سمه ده نو د مثال په ډول سره زه راځم یوه لوګو خوښوم مثلا مشتری موږ ته دغه ډول لوګو راوړه زه دغه ډول لوګو جوړول غواړم سمه ده راځو زه د خپل کوم ډاکومنټ چې جوړ کړی دی هغو ځای ته یې ډراګ کوم سمه ده په دغه ډول سره اوکې دلته تاسو باید ځینې خبرې په یاد ولرئ لومړی کوشش وکړئ د تاسو د لوګو کیفیت باید خراب نه وي سمه ده تر څو پورې منظم ډول سره راشي دوهمه کومه مهمه خبر دا ده چې تاسو باید دا څنګه کوي د دو هغه کیفیت چې دی یا هغه اوپاسیټي چې ده هغه باید ښکته راوړئ تر څو پورې تاسو صرف د هغو نه یو ډیزاین وکړی شئ سمه ده نو که چېرته غواړئ چې دا لاک کړئ د کنټرول 2 څخه په استفادې ده تاسو لاک کولی شئ سمه ده نو که چېرته غواړئ چې بیرته د لاک نه وباسئ تاسو صرف په دغو باندې کلیک وکړئ او امیج به بیرته له لاک څخه وځي او تاسو په ساده طریقه دلته هم کولی شئ چې بیرته یې لاک کړئ راځو پیل کوو تر څو دغه ډول ډیزاین موږ وکړو سمه ده راځم مثلا یو نوی لیر رااخلم په دغو نوي لیر کې زه خپله لوګو ډیزاین کوم د پین څخه استفاده کړو ډېر موږ کوشش کړو تر څو پورې ډېر په چټکۍ سره دغه کار وکړو سمه تاسو به کوشش دا وي تر څو پورې ډېر په احتیاط سره کار وکړئ او داسې یو لوګو انتخاب کړئ چې دو کیفیت ډېر لوړ وي نو دغه لوګو موږ ته د موږ یو لیدونکي را استولې ده نو په دې خاطر باندې زه په دو باندې اوس کار کړم سمه ده د مثال په ډول سره وګورئ که د کیفیت ښه وای نو تر ډېره حده موږ له دغه ډول مشکل سره نه مخ کېدلو سمه ده نو کلیک کړم دلته داسې ځای کې به تاسو کلیک کړئ چې هلته بېرته کاټې شروع شوي وي سمه ده د لوګو دپاره وګورئ په دغه ډول سره اوکې سمه ده راځو یو قدم مخکې وګورئ دلته مشکل دی سمه ده هغه مشکل څه دی لومړی خو دا دی چې دا پیل خیلي دوهم مشکل دا دی چې دلته موږ دغه پین چې کوم دی په موږ پسې راخیستې ده وګورئ موږ خپل حالت ته هغو خپلې خوښې ته نه پرېږدي نو دې دپاره تاسو باید صرف په دغو کوم اینکر پاینټ یا په دو باندې به کلیک کوئ په دې خاطر باندې وګورئ که چېرته موږ دقیق په دو باندې کلیک وکړو موږ به دغه ډول خپل نورمال حالت ته راشو سمه ده نو زه بېرته راځم دغه شیپ چې موږ جوړ کړو دا حذف کوم سمه ده نو راځم دلته تور رنګ انتخابوم تر څو پورې زه صرف پت وباسم نه شیپ سمه ده ځکه موږ ته ځینې وخت بیا مزاحمت کار د دو رنګ بدلوم وګورئ سټروک ته موږ ته ووخته مثلا دوه واحده د دو سټروک زه کوم پین ته بېرته راځم بیا یې پیل کوم په دغه ډول سره نو اوس به موږ ته صرف او صرف سټروک جوړیږي سمه ده په دغه ډول سره وګورئ نو ډېر په دقت سره سمه ده راځم دلته یو څه رزوم کوم کلیک کوم په دغه کوم انکر دی چې سمه ده انکر پاینټ کوم چې دی دلته کلیک کوم سمه ده په نورمال ډول مخته راځم ګورئ دلته یو څه مشکل دی ځای کټ شوی دی چې دا موږ د سموت څخه په استفادې هم دا حل کولی شو وروسته موږ کولی شو چې د ډایرکټ سلیکشن څخه په استفادې هم دغه انکر پاینټ کوم چې دی په دو کې تغیرات راوړو نو تر ډېره حده پورې دې ته کوم مشکل نشته سمه ده اوکې راځو یو مثلا بیرته کنټرول ځای د نقطه زه دلته ټاکم په دغه ډول اوکې وګورئ د شیفټ بټن څخه موږ استفاده کوو کله چې موږ نقطه وټاکله د مثال په ډول سره وګورئ موږ ته راهنمایي کوي ګایډ لاینونه چې دي سمه ده سمارټ ګایډ لاینونه ورته ویل کېږي سمه ده په دغه ډول سره
دلته له شیپ څخه استفاده وکړئ ځکه دغه شکل چې دی دا منظم ډول سره مستقیم ډول سره راغلی دی سمه ده شیفت بټن څخه استفاده کړو دلته دوهمه نقطه ټاکو راځو وګورئ دلته کلیک کړو په دغه ډول سره اوکې نو زه یو څه تیزي غوره کوم کې تر څو پورې د موږ کار یو څه په چټکۍ سره ترسره شي سمه ده اوکې وګورئ لوګو ډېره ساده ده موږ کولی شو بیا مغلقې لوګوګانې هم ډیزاین کړو خو د ټولو نه مخکې تاسو باید ساده ساده لوګوګانې ډیزاین کړئ سمه ده اوکې په دغه ډول سره وګورئ ډېر په احتیاط سره منظم ډول سره وګورئ یو څه خواته ځو په دې ډول سره دلته دغه پوینټ باندې کلیک کړو راځو دوهم دلته کلیک کړو دغه ډول سره راځو دلته وګورئ موږ داسې ځای کې کلیک کړو چې هلته کټي موجوده وي سمه ده تر څو له پین څخه موږ سمه استفاده وکړی شو په اسانۍ سره دغونه کار واخیستلی شو دلته راځم باندې کلیک کړم وګورئ دلته بیا مشکل دی ځای په ځای کړل شوی دی خو خیر دا کارونه بیا اسانه دي ځینې وخت چې دلته ډول مشکلاتو سره مخ کېدئ تاسو یو څه زوم اوټ ترسره کړئ دغه ډول سره وګورئ بیا وروسته تاسو کولی شئ چې ډېر په منظم ډول سره شیپ جوړ کړئ سمه ده راځو بیا دلته د انکر پوینټ باندې کلیک کړو ډېر په ساده ډول سره اوکې همدې ډول سمه ده وګورئ اوکې وګورئ موږ اوس وسط ته د لوګو را رسېدلي یو سمه ده نو که فکر وکړو دغه لوګو یو ډول سیمټریکل لوګو ده سمه ده یعنې یو ډول تناسلي خاصیت لري سمه ده یعنې که چېرته دغه یو طرف یې دوم طرف ته کاپي کوم هېڅ مشکل به نه وي دغه ډول باندې موږ استفاده هم همدغه تخنیک کوو سمه ده راځو دلته دغه ګروپ را خلاصوو مثال په ډول سره راځم په دې باندې کلیک کوم او ټرانسفرم ته راځم ریفلیکټډ باندې کلیک کړم په ریفلیکټډ کې به موږ کولی شو چې مختلف ډوله کاپي وکړو ریفلیکټ شوی حالت کې سمه ده یعنې په څه ډول سره وګورئ یو ته زه فیل ورکوم لومړی یو رنګ که چېرې ته غواړئ چې هماغه ډول رنګ ورته انتخاب کړئ د هایډروپر څخه استفاده کولی شئ وګورئ شیپ باندې کلیک وکړو هماغه ډول شیپ ورته جوړېږي اما د دغو کوم اپاسیټي چې ده دا ما کسټم ډاون کړې ده سمه ده نو راځو وګورئ په دې باندې زه کلیک کوم ټرانسپرنټ ته راځم ریفلیکټډ سمه ده وګورئ دلته په موږ ډول موږ ته دوه کاپي اخلي چې چېرته په اوکې باندې کلیک وکړو نو صرف به دا شیپ موږ ته څنګه شي ریفلیکټ شي او که چېرته کاپي باندې کلیک وکړو نو موږ ته به یو بل شیپ منځته راوړي نو راځو د شیفټ بټن څخه استفاده کړو په دغه ډول سره وګورئ دا ډېر یو ډول منظم شوله سمه ده نو دلته تاسو باید یو نقطې ته ډېر پام وي چې تاسو باید دغه شیپونه څنګه وي وصل وي سمه ده او آخري وروستۍ نقطې ته به راځئ په دغه ډول به دا شیپونه تاسو ورسره وصل کوئ وګورئ د دې لپاره تاسو کولی شئ چې د ډایرکټ سلیکشن څخه استفاده وکړئ وروسته اوریج څخه استفاده وکړئ چې دواړه سره په یوه نقطه کې وصل سمه ده کله چې اوریج باندې موږ کلیک وکړو یعنې دواړه کوم شیپونه چې دي دواړه کومې نقطې چې دي دا په یوه نقطه کې ماته وصل کړه دا چې کله وصل شوې بیا یې څنګه که جاین که سمه ده اوکې وصل شوي نقطې دي راځو دلته وګورئ دا شیپ ورو ورو څنګه دی بېرته خپل نورمال حالت ته پورته تللی ولې ځکه موږ هلته صرف هغه دوې نقطې سلیکټ کړې وې راځو دغه دوې نقطې دلته هم سلیکټ کړو دا هم جاین کړو دواړه اوس دا یو څنګه شوه یو ډېر منظم شیپ شوه اما دوی ترمنځ کومه فاصله چې اوس معلومیږي ګورو یې سمه ده چې آیا دا یو شیپ شوی که نه نه دا یو شیپ نه دی شوی سمه ده د دې لپاره موږ راځو کلیک کړو په دې باندې او د جاین څخه استفاده کړو اوکې کنټرول 0
صفر رازوم کوو یې تر څو پورې خپل لومړي حالت ته لاړ شو. اوکې وګورئ شیپ باید واصل وي. سمه ده دغه نقطې هم سلیکټ یا کولی شي پورته نقطې هم ورسره سلیکټ کړئ مشکل نشته دی. سمه ده اوس راځو په جایم باندې کلیک وکړو مشکل دی. نو که چېرته شاته موږ وګرځو موږ وګورئ اوکې موږ دلته کوم پت چې و هغه موږ نه دي ورسره وصل کړي. حتما چېرته د موږ نه د پت وصل کېدل پاتې دي. سمه ده زه بېرته راځم کنټرول صفر کنټرول زیرو باندې کلیک کړم تر څو لومړني حالت ته ولاړ شم چې کله موږ پت جوړوله. راځو وګورئ دلته موږ اوس موږ څنګه کړو دلته د پت سره واصل کړو. د ډایرکټ سلیکشن څخه استفاده کړم ډبل کلیک وګورئ دغه ډول سره دا اوس هم وصل نه دی. تاسو کولی شئ چې له جاین څخه استفاده وکړئ تر څو پورې دغه شیپ جاین کړئ. اما دلته مشکل دا دی چې لومړی تاسو کوشش وکړئ چې دا دواړه په یوه نقطه کې سره وصل کړئ. وګورئ دلته څه مشکل پېښ شو چې موږ ټول شیپ وصل ټول شیپ موږ سلیکټ کړی وه. نو تاسو صرف دغه دوې نقطې سلیکټ کړئ وروسته د سلیکشن څخه دا جاین کړئ بوت یا دواړه خو په لوګو کې یو څه تغیرات راغلل. سمه ده نه غواړو چې موږ دغه مسیر د تغییر وکړو. دغو کې صرف موږ غواړو چې تغیرات دې راشي دا په بل کې په دغه ډول دا راوړو مثلا تر تیزه پورې. اوس موږ کوشش کوو چې دغه دوې نقطې چې کومې موږ سلیکټ کړي دي دا موږ اوریج کړو تر څو دواړه سره وصل شي. وګورئ بیا هم یو څه تغیرات کې راځي. نو دا ځلې موږ کوشش کوو دا ورته دغه ډول راوړو اوس دا اوریج کړو اوکې تر څو په یوه نقطه کې واصل شي وروسته یې موږ جاین کوو. سمه ده نو اوس دا یو شیپ شوله. سمه ده اوکې راځو له دې نه یو کاپي اخلو. اوکې ترانسپرنټ ریفلیکټډ کاپي. اوکې موږ کاپي واخیسته خو په اشتباه مسیر باندې. راځو ریفلیکټډ وګورئ کاپي. کله چې دا تاسو تغییر ورکوله نو له شیپ بټن څخه استفاده وکړئ. وګورئ اوس خپل کوم شیپ چې دی دواړه شیپونه انتخاب کړئ. مثلا په هغو کې یو رنګ وکاروئ. د هایډراپر څخه به استفاده کړم هایډراپر. اوکې موږ شیپونه نه دي انتخاب کړي. کله چې موږ دواړه شیپونه انتخاب کړل اوکې په دغه ډول سره د دوی اوپاسیټي پورته وکړو. سمه ده وګورئ اوس هم یو څه مشکل شته. دغه مشکل د دوی په مستقیموالی چې دی په هغو کې دي. سمه ده د دې لپاره موږ بیا راځو یو ځلې دا اوریج کړي وروسته دواړه. اوکې وګورئ شیپ په ټول نه انتخابوئ صرف په مربوطې نقطې انتخابوئ. اوکې راځو دلته وګورئ دلته هم موږ دا اوریج کړو. وګورئ د تاسو باید کوم ځای چې د دوی شاته دی هغه به اطلاق وي کنې بیا د مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. سمه ده اوس وګورئ دغه شیپ سره د دغو شیپ څنګه دي جلا جلا دي. سمه ده نو راځو وګورئ یو څه را زوم کوو. سمه وګورئ دلته د دې ترمنځ هېڅ ډول فاصله موجوده نه ده. سمه ده کومه چې د لرې ده دا معلومیږي دغه د دغه مرکز دی. سمه ده دواړو شیپونو ترمنځ نو کوم ګاید لاینونه چې موږ اخیستي دي. سمه ده اوکې وګورئ معلومیږي اما موجوده نه ده. سمه ده راځو دغه دوه شیپونه موږ څنګه کړو ګروپ کړو یې. اوکې دا دوه شیپونه موږ څنګه کړل ګروپ کړل. کله چې دا دوه شیپونه تاسو ګروپ کړل هغو ته یو نوم ورکړئ وروسته هغه هایډ کړئ په دغه ډول سره. راځو اوس یو بل نوی لیر اخلو. سمه ده نوي لیر کې له تین څخه استفاده کړو تر څو دغه شکل موږ وباسو. سمه ده په دغه ډول سره دلته زه کلیک هم د شیفټ بټن څخه استفاده کړم. سمه ده په دغه ډول سره اوکې په دې ډول
مثلا زه غواړم تر دې ځای پورې بېرته راشم. مثلا تر دې ځای پورې کنټرول جی باندې کلیک وکړئ، دلته نقطه وټاکئ. بیا وروسته تاسو بیا داسې بې ځایه کلیک وکړئ، مثلا دا ځل دلته کلیک وکړئ، دوهمه نقطه وټاکئ، مثلا دوهمه نقطه زه غواړم چې دلته وټاکم. کنټرول زید باندې کلیک وکړئ، په دغه ډول سره دوهمه نقطه هم تاسو ټاکلی شئ. سمه ده. راځو درېیمه نقطه موږ مثلا دلته په دغه ډول سره دغه شیپ بسته کیږي. سمه ده. نو وګورئ دغه شیپ منظم رانغلو، کوشش وکړئ تاسو یې منظم کړئ. سمه ده. خیر دی. اوس راځو کوم شیپ چې موږ جوړ کړی و